درس او عبرت ګوره دا راته ووایم او دې ته سوچ وکړئ ستا د ژوند نه ګوره یوه میاشت کمه شوه تا ته دا پته شتي تا دې ته سوچ کړی دی که نه چې یوه میاشت سفر ته د رب العالمین طرف ته وکړو یوه میاشت ته الله ته نږدې شو ځکه به امام حسن بصري رحمه الله دا خبره کوله ابن آدم ای د آدم بچیه انما انت ایام اذا ذهب يومك ذهب بعضك ای د آدم بچیه ته دغه ورځ یو زمانې نه جوړې چې ورځ دې لاړه نو ستا بعض حصه لاړه ورځ لاړه ستا بعض حصه لاړه دغه شان به ورځ بلکل ختم شي شاعر وایي که نه تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجان والعين تنظر په موږ باندې د ورځې دغه شان تېرېږي روان یو إلى الآجال هغه نیټې طرف ته والعين تنظر نساق إلى الآجال والعين تنظر موږ راښکودې کېږو دغه نیټې طرف ته او سترګې ګوري دا هر څه ډېره ناشنا خبره شاعر کړې ده ډېره مزداره فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر ورځې روانې دي نو نه راځي هغه ځواني هغه چې تېره شوې ده او نه ختمېږي دا بوډاوالی او دا کمزورتیا کومه چې راغلې ده رمضان میاشت لاړه سره د دې چې زما او ستا د ژوند نه ژوند کم شو الله ته موږ نږدې شو رمضان میاشت هغه میدانو د مقابلې دپاره د نیکانو په منځ کې دا درته ووایم چې بعض کسان روژه لا ختمه شوي نه او د اختر د اعلان لا شوی نه او دی د باغ نه اکدم شړې ته وځي د هدایت نه ګمراهۍ ته واوړي د خوشبختۍ نه بدبختۍ ته واوړي الله اکبر لا اعلان شوی نه حالات دومره زر بدل شي دومره زر حالات بدل شي چې ته به حیران شي او ځکه تا ته دا ووایم چې دوه قسمه خلک دي په دې روژه کې دوه قسمه خلک دي یو هغه قسم دي چې ښه کوشش یې کړی دی په رمضان کې او زما دې خبرې ته به ډېر په غور سره غوږ کېدی ډېر په غور سره یو هغه قسم دي چې ښه محنت او کوشش یې کړی دی په دې میاشت کې که تا لیدلی دی هر وخت نو یا په سجدو یا په رکوع یا د قرآن تلاوت کو یا جړل تر دې چې تا ته بعض سلف صالحین هم رایت کړي وي چې یاره دا خو داسې عبادتونه کوي چې ستا به پې زړه هم سوځېدلی خو دا بدبخته میاشت لا ختمه شوې نه ده واپس خپلو ګناهونو ته بیا راواوړېدو زه حیران یم یو سړی پوره میاشت د قرآن سره تېره کړي پوره میاشت د ایمان سره تېره کړي پوره میاشت د عبادتونو سره تېر کړي او بیا ترې واپس واوړي الله اکبر ځکه علما وایي دې خلکو ته ویل کېږي عباد المواسم دا د موسم بندګان دي دا د څه بندګان دي دا د موسم بندګان دي ولې کوم الله چې رمضان کې رب و هغه الله په شوال کې نه دی ولې هغه په شوال کې رب نه دی څه کوم کارونه چې په تا باندې په رمضان کې حرام وو او کومه ګناه چې په رمضان کې ګناه وه همغه ګناه په شوال کې ګناه ده کوم کار چې په رمضان کې عبادت و هم هغه کار په شوال کې عبادت دی نو ولې ستا د حالات بدل شو ته خو د موسم سره بدل شوې رمضان ختم ستا سپینه ټوپۍ لاړه رمضان ختم ستا تسپې لاړې رمضان ختم ګیره دې لرې کړه رمضان ختم فرض مونځ پاتې شو رمضان ختم تلاوت ته پرېښه اوس په قرآن باندې بیا دوړه پرته ده رمضان ختم درسونه لاړو رمضان ختم بیانونه لاړو رمضان ختم بیا ګناهونه شروع شو یو شاعر ډېره ناشنا خبره کړې ده صلى المصلي لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام ویو مونځ کوونکي مونځ وکړو د خپل څه مطلب د پاره څه شی غوښتو وی کله چې هغه کار وشو لا صلى ولا صام نه بیا چا په منځ لیدلی ده او نه چا په روژه لیدلی ده دا څه عبادت شو چې ته یو میاشت په عبادت کې تېره کړې او بیا ترې واوړې ژم د دې څه فایده شوه د دې میاشتې د عبادت د دې څه فایده شوه بلکې دا خو د یېرې خبره ده
چې د دنه د عبادت الله نه دی قبول کړی ځکه چې د عبادت ته قبلېدو یوه نښه علما دا ذکر کوي چې په هغې پسې به ستا حالت ښه شي ډېر به ښه کېږي ډېر به ښه کېږي د مخکې نه به ستا حالت ښه کېږي او که حالات دې بیا شاته واوړېدو نو دلیل دی په دې باندې چې الله دله د عمل نه دی قبول کړی دا ډېر د یېرې خبره ده که ته د الله د عبادت نه او د بندګۍ نه او د هر قسمه اطاعت چې ته د الله کې د هغې نه ته راواوړې د بېدینۍ ته دا خو ډېره د یېرې خبره ډېره د یېرې خبره ده او دویم قسم خلک هغه دي چې څنګه په روژه کې دي د روژې په انتها کې مقه شان دي وروسته مقه شان پاتې شي هغه عبادات صحیح ده چې روژه کې موقع د عباداتو ډېره زیاته او نو ډېر به یې کول اوس صحیح ده چې کم کړي دي خو پرېښودي نه دي هم بعض عبادت خو بالکل نشي پرېښودی فرض مونځ دا خو فرض دی په روژه کې او په غیر روژه کې په جومات کې فرض دی په روژه کې په غیر روژه کې صرف دومره دی چې د شپې مونځ یې لږ کم کو یا تلاوت یې لږ کم کو یا درسونه یې لږ کم کړو ځکه چې هلته روژه کې موقع ډېره وه هېڅ خبره نه ده خو په هغه خپله لار باندې مضبوط پاتې شو او ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي د الله کم عمل خوښي د الله هغه عمل خوښي چې هغې کې دوام وي دوام څه معنی همیشوالی و این قل اگر که لږي یو سړی په میاشت کې یو پیر تهجد کوي 60 رکعته او یو سړی روزانه تهجد کوي 2 رکعته هره شپه تهجد کوي 2 رکعته هره شپه تهجد کوي 2 رکعته د 2 رکعتو والا غوره دی د هغې نه چې 60 رکعته کوي خو په میاشت کې کوي د هغه نه غوره دی دویم قسم خلک دا دي او الله دې موږ په دوی کې راولي چې هغه څنګه چې په روژه کې وو د هغې نه بعد مقه شان دي موږ ختمه کړه دا میاشت د صیام او د قیام او د دعا اوس دلته سوال دا دی الله اکبر هل قبل منا ذلك دا روژې به زموږ نه قبولې شوي دا ډېر اهم سوال دی او دې سوال د نیکانو خلکو ملاګانې ماتې کړي دي الله په قرآن کې د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون الله المؤمنان هغه دي چې ورکوي هغه څه چې مولا ورکړي خو زړونه یې یېره کړي چې دوی به الله ته واپس کړي عائشه رضی الله عنها تپوس وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث امام احمد امام ترمذي راوړی وی یا رسول الله دا به هغه کسان هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر دا به هغه زیناکاري هغه شراب چې څکي اغلاګانی چې کوي د الله نه یېرېږي هغه دي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لا یبنة الصدیق وی د صدیق لور وی دغه نه دي ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم دا وی هغه کسان دي واورې ښه دې ته غوږ کښېنئ وی ای عایشې دا هغه کسان دي چې روجې نیسي منځونه کوي صدقې ورکوي او یېرېږي چې الله به ترې قبول کړي او که نه د هغې د لاسه جاړي د هغې د لاسه یېرېږي ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې به کله مانځه ته مخکې کړی شو نو وی دومره به یې جړل چې بیا به څوک د هغه په تلاوت باندې نه پوهېدو دومره به یې جړل چې څوک به د هغه په تلاوت نه پوهېدو سوال دا دی چې ولې به یې دومره جړل دا به یې دې د لاسه جړل چې الله به زما دا مونځ قبول کړي او که نه الله اکبر او هغه دومره اوچت خلک دي او هغوی ته دا سوچ ته دا فکر دی چې الله به یې قبول کړي او که نه او ما ورته داسې مطمئن